ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. پام راړوم د دې مهال مهم او عاجل خبر ته. د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې د بایومټریک پروسې او کانکور ازموینې مهالویش اعلان کړ. د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په دې مهالویش کې په لومړۍ مرحله کې د لاندې ولایتونو د بایومټریک پروسه او ترڅنګ د ازموینې نیټه اعلان شوې ده. د سرپل، سمنگان، غور، لغمان، فاریاب، نیمروز، پنجشیر، کاپیسا، بادغیس، پکتیکا، کونړ، فراه، زابل، نورستان، خواهان او درواز د کانکور ازموینه به د تلې یا میزان میاشتې په 14 او د یادو ولایتونو د کانکور ازموینه د تلې یا میزان میاشتې په 15 نیټه اخیستل کیږي او د کندوز، فاریاب، دایکنډي، فیض آباد، جهارک او شغنان د کانکور د بایومټریک پروسه به د تلې یا میزان میاشتې په 14 نیټه او د کانکور ازموینه به په 14 او 15 تاریخونو باندې اخیستل کیږي. بامیان، هرات، تخار، پروان، پکتیکا، وردک، خوست، کندهار، لوګر، بلخ، د بلخ، غزنی، ننګرهار او خوست ولایتونو د بایومټریک پروسه به د میزان یا تلې میاشتې په 11 او 12 او د کانکور ازموینه به د تلې یا میزان میاشتې په 14 او 15 نیټه اخیستل کیږي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په دوهمه مرحله کې به د کابل متفرقه او ترڅنګ د کابل شپې ازموینې واخیستل شي.